هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم. زما ډیرو عزتمندو قدرمنو ورونو، مونږ د اسلام پیژندنې د درس په لړۍ کې په تیر درس کې په دې خبره کړې وه چې اسلام د ژوند بیلابیل نظامونه لري او انشاءالله په دې نظامونو باندې به لنډ بحث کېږي او خبره به پې کوو. په تیر درس کې مونږ د سیاسي نظام په اړه خبره وکړه او هغه هم صرف په دومره په دې حد کې وکړه چې سیاسي نظام دا د یوې ټولنې مطلق انساني ټولنې یو ضرورت او اړتیا ده. که چیرې په انساني ټولنه کې سیاسي نظام نه وي، هغه نظام چې د حاکم او د رعیت ترمنځ متبادل حقوق او واجبات ترسیمي تعیني او ټاکي که چیرې دا موجود نه وي نو په داسې یو ټولنه کې ژوند ممکن نه دی. او د همدې ضرورت په اساس موږ دا خبره وکړه چې الله متعال د پیله د کوم وخت نه چې پیغمبر را لېږه آدم علیه السلام او تسلسل د انبیاو د ټولو سره د نظام مسأله مطرح وه او دوی یو نظام انساني ژوند ته وړاندې کړی او موږ دا خبره هم کړې وه چې حتی هغه خلک چې د الهي ادیانو نه منکر دي هغوی هم د همدغه سیاسي نظام د ضرورت په اساس باندې په خپل منځ کې یو اجتماعي تړون او اجتماعي عقد رامنځته کړی و چې هغه هم د تاریخ په اوږدو کې بېلابېلې بڼې تېرې شوې دي. نو په تېر درس کې موږ په دې باندې خبره وکړه او د هغې ضرورت باندې هم خبره وکړه. نن به انشاءالله په دې غږېږو چې اسلام د الله جل جلاله لخوا راستول شوی دین دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء داسې یو استازی پیغمبر راولېږل شو چې ټول انسانیت ته نظام وړاندې مخکینیو انبیاو به خپلو قومونو ته نظامونه وړاندې کول. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د هغوی سیادت، د هغوی مشري، د هغوی قیادت او رهبري به انبیاو کوله، خو د هر قوم به ځانګړي پیغمبر کوله. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انسانیت ته مبعوث شو، د ټول انسانیت دپاره داسې یو نظام راوړ چې د قیامت تر ورځې به دا د تطبیق وړ او د تطبیق مسؤلیت او وجیبه هم په دې امت باندې کېښوده. په دې اړه باندې ډېر زیات دلایل شته او دا دلایل اساساً خو په اسلامي ټولنه کې باید مطرح شوی نه وی، خو د یو شمېر شکوک او شبهاتو له کبله چې متاسفانه په اسلامي ټولنو کې د ځوانانو په اذهانو کې را پیدا شوي دي او بلکې را پیدا کېږي، خلک یې عمدن قصدن را پیدا کوي. د هغې له کبله ضروري ده چې موږ په دې مسایلو باندې لږ لنډ او خلاصه بحث وکړو. اوس په اسلامي ټولنو کې داسې خلک شته، ځوانان، حتی پوهان چې هغوی په دې تصور دي چې اسلام دا نظام نه لري او سیاسي نظام سره د دین کار نشته. دین هغه د انسان د انفرادي ژوند او د الله سره د رابطې نوم ده. نور سیاسي قضایا هغه باید د معاصرو جوړښتونو نه واخلو، په هغې اساس باندې خپل نظام جوړ کړو، ځکه چې هغوی یو تجربه شوي نظامونه او سیستمونه جوړ کړي دي. نو هماغه تجربې نه باید موږ استفاده وکړو. په دې اساس باندې موږ ته په دې 19 کلنو لاسته راوړنو کې هم یو غټه لاسته راوړنه راته دیموکراسي یادوي چې موږ ورنه کوي. او حال دا چې دیموکراسي انشاءالله یوازې دلته نه بلکې په ټوله نړۍ کې هغه په ماتېدو ده او د دوی خپل پوهان اوس د دیموکراسۍ په نیمګړتیاو باندې غږیږي او دوی په دې باندې خپل اقرار او اعتراف کوي. خو بهرحال هدف مې دا و چې اوس دا مسله مطرح ده، خلک د اسلام د سیاسي نظام په مو کې دلایل شته. اسلامی نصوصو کې ښکاره دلایل دي، قرآن عظیم الشان آیتونه ښکاره هغه په اسلام کې د سیاسي نظام د شتون خبره کوي. د اسلام احکام
او هغه په خپل ځای کې د دې غوښتنه کوي چې دا احکام او شرائع ډېر احکام داسې دي چې هغه د سیاسي نظام د شتون نه پرته تطبیقېدی نشي. څو پورې چې سیاسي نظام ورته قایم نشي هغه احکام اساساً تطبیق وړ نه دي. بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځانګړي تصرفات د هغه کړنې خصوصا کله چې د مکی دور نه مدني دور ته اوړي او په مدینه منوره کې دغه کم تصرفات دي هغه کاملا سیاسي دي، تر ډیره حده پورې هغه سیاسي دي او سیاسي بڼه لري او سیاسي اصول او سیاسي قواعد او اساسات باندې بنا دي. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته دغه د صحابه او په همدې شکل باندې په اسلامي امت کې چې تقریبا څومره علما راغلي پوهان راغلي هغوی چې څومره اسلام مطالعه کړی ده او د اسلام روح یې پېژندلی هغوی ټول په دې باندې اجماعا دا قول کوي چې اسلام سیاسي نظام لري او بغیر د سیاسي نظام نه اسلام نیمګړی دی. اسلام نیمګړی دی. نصوصو کې خو ډیر زیات نصوص دي. ما مخکې خبره وکړه د قرآن عظیم الشان یوازې د قرآن په اړه نه بلکې د مخکینیو کتابونو په اړه الله متعال انبیاء علیهم السلام ته او هغه امتونو ته چې کتابونه ورته راغلي وو هغوی ته دا امر کړی چې تاسو به د دې مطابق نظام جوړوئ او د دې مطابق به تاسو فیصلې کوئ. وليحکم اهل الانجیل بما انزل الله فيه. د انجیل امت ته هم الله متعال دا امر کړو چې تاسو به د دې مطابق فیصله کوئ. د تورات امت ته د تورات چې چاته رالېږل شوی هغوی ته الله تعالی امر کړو چې د دې تورات مطابق به تاسو فیصلې کوئ او د دې اقامه به کوئ. تورات به تاسو په خپل منځ کې قایموي. د قایمولو معنا هم دا ده چې د دې کوم قوانین کوم نظامونه کوم مسائل چې دي هغه به په خپل منځ کې د نظام په توګه باندې منئ او هغه به دغه کوي تطبیقوي. او اساسا د تورات د نزول مسأله هم چې کله په تاریخي لحاظ باندې وکتل شي چې کله بني اسرائیل د موسی علیه السلام په قیادت باندې هغوی د سین نه پورې وتل په سینا کې نو چون په مصر کې دوی د فرعونیانو د استبداد لاندې ژوند کاوه نو هلته خو یو قانون حد اقل و، یو نظام یو سیستم و چې هغې مطابق دوی د غلامانو په توګه ژوند کاوه خو قانون نظام و. کله چې بیا سینا ته راغلل نو دلته هغه قانون خو د فرعونیانو نه و نو دوی خپله د موسی علیه السلام نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اوس دلته قانون ضرورت دی، دلته نظام ضرورت دی، دلته سیستم ضرورت دی. بغیر د نظام او سیستم نه خو ژوند نه کېږي. نو همدې وجه نه موسی علیه السلام بیا کوی تور ته لاړ او بیا د تورات د نزول مسله شروع شوه. نو تورات هم داسې دی. او قرآن عظیم الشان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی د دې په اړه الله متعال په مختلفو نصوصو کې د پیغمبر وظیفه همدغه د قرآن عظیم الشان حاکمول او د دې مطابق فیصله کول ښودلی دي. وان احکم بینهم بما انزل الله. پیغمبر ته امر کوي چې د دوی په منځ کې په هغه څه باندې چې الله نازل کړي دي په هغې مطابق ته فیصله وکړه. ان الحکم الا لله. حکم فیصله او د حکم نهایي مرجعیت چې دی هغه صرف الله سره دی. فیصله به د الله د قانون مطابق کېږي. الا له الخلق والامر. الله متعال دا ټول کائنات پیدا کړي دي، د دې خلقت الله کړی دی. نو کوم ذات چې دا کائنات پیدا کړي دا مخلوقات پیدا کړي نو د دې مخلوقاتو د چلولو سیستم باندې هغه ذات ښه پوهېږي. همدې وجې نه وایي چې الا له الخلق والامر. پیدا کړی هم الله دی او دلته به حکم او نظام او قانون هم د الله د حکم او د نظام مطابق چلیږي. الله متعال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم په الله چې دوی تر هغه پورې بشپړ مسلمانان کېدی نشي چې تا په خپل منځ کې او د خپلو چارو په قضایاو کې تا حکم ونه ګرځئ، تا باندې فیصله ونه کړي، ستا قانون ونه مني، ستا نظام ونه مني. او بیا چې کله تا قانون او فیصله وکړه نو بیا دوی حتی په زړه کې د دې احساس د حرج هم ونه کړي، د تنګۍ هم ونه کړي او ځان په بشپړه توګه ستا نظام او ستا قانون او ستا فیصلې ته وسپاري. دا د قرآن عظیم الشان
دغه دي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی د مکې نه مدینې ته دعا یې وکړه چې پروردګاره اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. پروردګاره د مکې نه مې چې وباسې مدینې منورې ته هلته ماته یو قوت راکې، هلته ماته سلطان بادشاهي ماته واک اختیار راکې چې هغه زما سره نصیر او مددګار شي، مرستندوی شي په هغه احکامو کې چې تا ماته رالیږلي او د زه مکلف کړم. نو د هغه احکامو تطبیق هغه بغیر د پاچاهۍ نه او بغیر د سلطنت او بغیر د حکم نه نه کېږي. همدې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره وایي چې ان الله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. قرآن باندې هغه څه چې په سلطان او په حکومت او باچاهۍ باندې کېږي هغه ټول په یوازې په وعظ او په نصیحت او په زاریو باندې دا کار نه کېږي. هغې ته ضرورت د دې وي چې هلته یو حکومت وي، یو قانون وي، یو قدرت وي، یو اجرایي سلطه وي، تر څو پورې چې هغه څه چې ته د قانون په توګه باندې خلکو دپاره ږدي د هغې د تطبیق زمینه برابره شي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم وایي چې ګوره دا سلطان او قرآن یا اسلام او سلطان، دا حکومت او اسلام، دا دواړه سره په اصطلاح غبرګوني ورونه دي. دا دواړه سره غبرګوني ورونه دي. اسلام هغه اساس دی او بنیان دی او سلطان دغه ساتونکی دی. سلطان دغه څه شی دی؟ ساتونکی دی. نو اوس هغه ماڼۍ چې اساس یې نه وي هغه خو ړنګېږي، چې اسلام نه وي او باچاهي وي هغه ړنګه ماڼۍ ده. خو که چېرته اسلام وي او سلطان او قدرت او واک او اختیار ورسره نه وي نو هغه ضایع دی، هغه بیا هسې بې فایدې شی دی، هغه بیا د تطبیق تمه امید نشي کېدی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. په دې بنیاد د اسلام نصوص چې څومره راواخلې هغه په دې باندې دلالت کوي چې اسلام زمونږ او ستاسو نه دا غواړي چې دا نظام به مونږ حاکم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله متعال په سوره شورا کې وایي چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله متعال وایي چې ټولو انبیاء ته دا امر چې ان اقيموا الدين، چې تاسو به دین قائموي، ولا تتفرقوا فيه، او په دې کې به تاسو اختلاف او په دې کې به تفرق نه کوئ. ګوري ان اقیموا الدین د ټولو انبیاو دپاره امر دی او د اقامت دین معنا علماو دا کړې ده چې که چېرته یو نظام اسلامي نظام حاکم وي نو بیا د اقیموا الدین معنا دا ده چې د هغې ساتنه به کوئ. دا په هر مسلمان باندې فرض ده چې هغه به ساتي، د هغې نه به دفاع کوي، د هغې نه به په اصطلاح د هغې ساتنه او حراست به کوي. خو که چېرته قائم نه اسلامي نظام قائم نه لکه اوس چې زمونږ او ستاسو په ټولنو کې دی، نو د هر مسلمان وظیفه او مکلفیت دی چې د اسلامي نظام د قیام دپاره به هلې ځلې کوي، د هغې دپاره به جماعتونه جوړوي، د هغې دپاره به ډلې جوړوي، د هغې دپاره به په اصطلاح مبارزه کوي، جدوجهد به کوي تر څو پورې چې داسې یو نظام راشي چې هغه د اسلامي احکامو د اسلامي شرایعو تطبیق وکولی شي. قرآن عظیم الشان کې الله متعال دا چې وی کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. کنتم خیر امه، تاسو یو ډله استئ، بهترینه ډله استئ. امت جماعت ته وایي هغه چاته وایي چې قصد او هدف او مقصد سره یو وي او هغوی په یو مقصد باندې سره راټول شوي وي او بیا د دې مقصد الله ترسیموي چې تاسو به په ټولنه کې امر بالمعروف نهي عن المنکر کوئ. او امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د قوت د مقامه کېږي، دا د قوت له مقامه کېږي، دا یوازې په سوال او په زارۍ او په دې باندې نشي کېدی. همدې وجې نه حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چې منکر دې ولیده په لاس یې منع کړه. په لاس منع کول د هغه چا کار دی چې هغه واک ولري، ځواک ولري، قوت ولري. نو چې قوت نه وي نو هغه یوازې په سوال او په زارۍ باندې دا کار نه کېږي. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر به هم کې، ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دا صفت د مسلمانانو د مؤمنانو دا ښودل شوی چې دا کار کوي. بل ځای کې الله متعال وایي چې الذین ان مکناهم اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. الذین ان مکناهم فی الارض، هغه کسان که چیرې موږ دوی ته واک ورکړه، اختیار هم ورکړه، دوی هم په اصطلاح مسلط کړه د ځمکې په مخ باندې، نو د هغوی دا څلور وظیفې دي چې مونځ به قایموي، زکات به ورکوي، امر به بالمعروف کوي او نهي عن المنکر به کوي. او دا څلور واړه مسائل دا ګورې مونځ خو انفرادي شی ښکاري سړي ته،
هغې ته خو حتی د نظام هم ضرورت نشته، خو په فردي شکل باندې هم په امریکا کې اوس خلک مونځ کوي او په اروپا کې هم خلک مونځ کوي. خو الله وایي چې الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، مونځ به د دوی اقامه کوي. دلته د اقامت صلات مونځ یوازې اقامت صلات معنا او مفهوم یوازې دا نه ده چې جوماتونو کې مونځ وکړه، دا په حقیقت کې د الله د حاکمیت اعلان دی چې دلته به د الله حکم چلیږي، دلته به د الله د حاکمیت خبره وي. وآتوا الزکات، دا د اجتماعي عدالت تصور دی، د اجتماعي عدالت تصور دی. او د امر بالمعروف خبره هغه په ټولنه کې د خیر د غزونې او د خیر د خپرونې مسله ده، او نهي المنکر په ټولنه کې د شر او د فساد د مخنیوي مسله ده. او دا مسایل ټول د نظام د لارې کېږي، دا د قانون د لارې کېږي، دا د واک او د ځواکمنۍ د لارې کېږي. دا په اسانۍ باندې بغیر له دغه واک نه کېږي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، چې الله وعده کړی د مؤمنانو سره، څوک چې نیک عمله دي هغوی سره وعده کړی چې تاسو ته به زه په ځمکه کې خلافت در کوم، واک به در کوم، او ستاسو هغه نظام به زه قایموم. برحال نصوص ډېر زیات دي، یعنې که چیرې مونږ راواخلو د قرآن عظیم الشان ډېر زیات آیتونه په دې باندې دلالت کوي چې مسلمان په دې مکلف دی، او بلکې د اسلام روح دا ده چې هغه باید سیاسي نظام قایم کړي. مخکې چې آیت مو ولسته هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، ليظهره معنا دا چې دا غالب کی، دا برلاسه کی، دا په نورو ټولو نظامونو په نورو ټولو قوانینو باندې برلاسه وي او فیصله کون خبره د امده سره وي. دا په مختلفو ځایونو کې، په دوه ځایونو کې قرآن عظیم الشان دا د لیظهره لفظ راغلی دی. برحال دا نو هغه نصوص دي چې مونږ ته په اسلام کې د سیاسي نظام خبره مطرح کوي. دویمه خبره چې مونږ کړې وه هغه د احکامو طبیعت دی. ورونو په اسلام کې احکام هم ځینې احکام داسې دي چې تر څو پورې نظام نه وي هغه اساساً تطبیقېدی نشي، اساساً تطبیقېدی نشي. جنایي مسایل چې په قرآن کې څومره دي، که هغه حدود دي او که دې ته ورته نور مسایل دی، قصاص ته نور جنایي مسائل، هغه د اسلام حکم دا ده چې هغه به د نظام د لارې تطبیقېږي. هغه په انفرادي شکل باندې جنایي مسایلو تطبیق ممکن نه دی، ځکه چې په دې سره خو په ټولنه کې د دې په ځای چې آرامي راشي نور هم په اصطلاح ګډوډي راځي. که چېرې موږ ټولنه کې افرادو ته یا ډلګیو ته یا داسې مختلفو علماو ته پرته له دې چې واک او ځواک ولري هغوی ته موږ دا واک ورکړو چې تاسو حدود جاري کړئ یا قصاص وکړئ، نو په دې سره به په ټولنه کې یو غټ په اصطلاح ګډوډي جوړه شي او دغه جوړ شي. همدې وجې نه اسلام دا احکام چې فرض کړي دي د دې دپاره د تطبیق دپاره لاره صرف او صرف هغه د نظام حاکمول دي. ګورئ همغه لفظ چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لفظ د کتبه دلته هم راغلی، او هلته بل ځای کې د قصاص په اړه هم دا وایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. دواړه یو لفظ دی، د قصاص فرضیت او د روژې فرضیت دواړه یو شی دی. خو روژه چې د په انفرادي شکل نیول کېدی شي، خو قصاص په انفرادي شکل هغه نه جاري کېږي. د هغې دپاره د نظام، د هغې دپاره د حاکمیت او د واک او د ځواک ضرورت دی. په دې اساس دا هم د دې غوښتنه کوي چې سیاسي نظام باید وي او د سیاسي نظام نه پرته د اسلام تطبیق ممکن نه دی. د دې تر څنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصرفات چې راوخلو، د هغه ژوند چې راوخلو، مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله خواري وکړه. ډېر محدود ټولګی هغه اسلام ومانه، لږ جماعت وړوکی جماعت جوړ شي، خو هغه هم داسې ومانه چې هغوی بیچارهګانو واک او ځواک او اختیار ورسره نه و، نو هغوی په مسلسله توګه هغوی د تعذیب او د دغه لاندې و، او هغوی بیچارهګانو د خپل ځان نه حتی دفاع هم نشوه کولی. د همدې کبله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل طائف ته لاړ چې که هلته راته داسې یو فضا برابره شي چې هلته زه یو نظام حاکم کم چې حد اقل د خپلو افرادو نه هم دفاع وکم او خپل دعوت هم چې خلکو ته رسوم د قوت د منبر نه ورسوم. طائف خلکو ورسره جفا وکړه، ظلم یې وکړه. رسول الله سلم بیرته راغی مکې مکرمې ته. هماغه چې الله متعال ورته بیا د مدینې انصار هغه ورته الله برابر کړو. په عقبه کې بیعتونه وشول. د بیعتونو په سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستی بیعت په همدې خبره وکړه، په سیاسي نظام بیعت وکړه. وروستی بیعت د عقبې هغه د سیاسي نظام بیعت و. د مدینې خلکو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیعت واخیسته چې ګورئ زه خو درځم، خو هلته به نظام حاکمیږي، تاسو به د دې نظام نه
دفاع کوي د دې نظام نه به دفاع کوي او د دې ساتنه به کوي د دې حراست به کوي. کله چې د مدینه خلکو دا ومنله چې نظام به قائمو او د نظام نه به دفاع کوو، د هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته د هجرت امر وکړ، تر دې چې یو وړوکی ټولګی هلته لاړ او بیا خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه د هجرت وشو، هغه هلته لاړ. هلته چې لاړ لومړني اقدامات د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیاسي اقدامات و چې هغه د جومات د جوړولو او د مواخات د عقد نه سره هلته په مدینه کې چې کومې ټولنې موجودې وې، هلته چې کوم په اصطلاح خلک موجود و د هغوی سره معاهدات وکړه، د مدینې مشرکانو سره ځانګړي او د مدینې یهودو سره ځانګړي معاهدات وشه او د هغه معاهداتو بیس او اساس هم اسلامي نظام و چې هغوی به اسلامي نظام مني او هغوی به د دې نظام تر سیوري لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاکمیت لاندې هلته ژوند تیروي. نو په دې شکل باندې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام قائم کړ، مدینه منوره کې نظام قائم کړ. او کله چې نظام قائم کړ سمدلاسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصرفات د هغه توجیهات هغې حتی بڼه تغییر شوه، د هغې بڼه تغییر شوه، د الهي احکامو د نزول بڼه تغییر شوه، د قرآن احکامو تشریعي احکامو بڼه تغییر شوه. هلته په مدینه منوره کې چې کوم احکام راغلي دي هغه د قوت احکام دي، هغه احکام دي چې یو اجرایي جهت کولی شي چې هغه تطبیق کړي او بلکې اجرایي جهت غواړي چې هغه باید تطبیق کړی شي. نو په دې اساس په مدینه منوره کې د احکامو مسأله په دې شکل وه. موږ چې کله د مکي او د مدني صورتونو ترمنځ توپیر وایو، د توپیر کې دا مسله بالکل واضحه مسله ده چې مکي دور کې تر ډېره حده پورې د عقیدې په اساساتو باندې او په اخلاقیاتو باندې خبره شوې، خو په مدني دور کې هغلته په تشریعاتو باندې خبره شوې، هلته په نظام باندې خبره شوې، هلته د تمدنونو سره د ټکر خبره مطرح شوې، تمدن سره د تعامل خبره مطرح شوې ده. هلته په اصطلاح داخلي چې ګواښونه دي د منافقانو ګواښ هغې سره به څنګه تعامل کوي، بهرني ګواښونه چې دی دشمنانو د هغې سره به څنګه تعامل کوي، د جهاد حکم راغی، د صلح حکم راغی، د نورو مسائلو قضایا راغله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصرفات هغه صرف د هغه دعوتونو نه چې یو ډلې ته ورشه ولته دعوت وکړه او بلې ډلې ته ورشه وړوکې ډلې ته یا فرد ته ورشه دعوت ورته وکړه، د دې نه حتی خبره دې ته ورسېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکونه واستول امپراتورانو ته، د فارس امپراتور ته، د روم امپراتور ته، مقوقس ته، نورو ټولو نجاشي ته. نو دا خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرکات تصرفات ټول هغه سیاسي تصرفاتو او په سیاسي اساس باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی، ځکه چې هغه د ابتدا نه په همدې باندې مکلف و. او کله چې د خندق په غزوه کې هغه تیږه راوځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کرندې باندې وهي، هلته رڼا راوځي، هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته سیاسي پیغام ورکوي، ورته وایي چې ګوره کسرا به فتح کېږي، روم به فتح کېږي، دا فتح د کسرا د امپراتورۍ وړنګول دا دغه مسله نه ده، سوال او د زاریو مسله نه ده، هغه د قوت د مقام نه کېږي، هغه د حکومت او د نظام او د سیستم دغه نه کېږي. په دې اساس باندې حتی کله چې امپراتوریو ته دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي، هغه د دعوت صیغه هم داسې ده، اسلم تسلم، اسلم تسلم، دغه ته وایي روم دغه ته هرقل ته، هغې ته وایي چې ګوره ته ځان وسپاره، اسلام راوړه نو سالم به پاتې شي، او که دا کار دې ونه کړه دا د ټولو خلکو مسؤلیت ستا په غاړه دی، فإن علیک اثم الارسیین. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ ته دا ښیي چې اسلام هغه بغیر د سیاسي نظام نه نیمګړی دی، ناقص دی او د هغې تطبیق تصور کېدی نه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو هم د صحابو فهم همدا و چې اسلام سیاسي نظام دی. د همدې کبله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شه، د هغه مبارک جسد 2 ورځې دوشنبې په ورځ وفات شه، تر چهارشنبې ورځې پورې پروت و، هغه خښ نه کړی شو تر څو پورې چې صحابه هلته په سقیفه د بني ساعده کې هلته د نظام په اړه باندې خبره ونه کړه، خلیفه ونه ټاکه او دا مشکل حل نه کړ، تر هغې پورې دا قضیه دغه نه وه. او بیا چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسله مطرح شوه، هغه سره هم سیاسي تعامل شوی، هغه سره بیعت شوی دی او هغه بیا چې کله خطاب کړی خپلو په اصطلاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته، خپل رعیت ته، خطاب هم سیاسي دی. هغې نه پس چې کوم تعامل صحابه وکړی، د حضرت عمر صاحب ټاکنه، عثمان رضی الله عنه ټاکنه، دا ټول سیاسي ممارسات دي، سیاسي قضایا دي. او دا مسائل حتی زمونږ د عقیدې په کتابونو کې دا د عقیدې مسئله ګڼل شوې ده، د نظام خبره، د سیاست خبره، د حکومت خبره، د امارت خبره، دې ته عقیده
عقیدوي مسله ویل شوې ده. دا د فقه کتابونو کې همدې وجه نه پکې بحث هم ډېر نه ده شوی او یو بلکې د یو د نیمګړتیاوو هم دا ده چې زمونږ فقه د سیاسي قضایاو په اړه باندې ډېر زیاته په دغه نه ده تللې، په تفصیل باندې نه ده تللې لکه څنګه چې په نورو اړخونو کې د عباداتو د احوال شخصیو په اړخ کې تللې ده. هغې خو اسباب علما ډېر ښیي. ځینې وایي چې مسله دا وه چې سیاسي نظام هلته قایم و او دغه اجراءات ارس موجود وو، نو علماو ضرورت نه لیده چې هغې باندې ډېره خبره وکړي ځکه چې هغه د نظام اډانه خپله موجوده وه او دا نورو کې د عوامو ضرورت او د خلکو ضرورت په دې اساس تفصیلات وکړه او پوښتنې په دې اړه باندې زیاتې کړي ځکه تفصیلات وکړه. خو بهرحال دا یو نیمګړتیا عموما زموږ په دغه تاریخ کې شته، فقهي تاریخ کې او حتی په سیاسي تاریخ کې چې د اسلام د سیاسي اړخ هغه بنیادي کوم قضایات چې دي هغه زموږ په فقه کې ډېر نه دي را څرګند شوي. البته د کلیاتو په شکل د قواعدو د اصولو په شکل باندې شوي دي خو تفصیلاتو ته نه دي داخل شوي. خو الحمدلله اوس په معاصر وخت کې د اسلامي حرکتونو له برکته اوس د اسلام سیاسي تصور کاملا واضح دی، کاملا واضح. همدې وجه نه یو وخت کې سوال دا مطرح و، اوس هم ځینې سادهګان مطرح کوي، او سوال دا مطرح و چې اسلام وایي چې سیاسي نظام لري خو وښیه راته سیاسي نظام، یوازې حدود او قصاصو باندې خو سیاسي نظام نه کېږي. دا سوال مطرح و. همدې سوال په اساس باندې د اسلامي حرکت خصوصا د اخوان حرکت هغه ډېر زیات خدمت وکړه. د اخوان علماو هغوی د اسلام د سیاسي تصور په اړه باندې دومره لیکنې وکړې چې هغه حالت چې د مسلمانانو دفاعي حالت چې په دې اړه به همیشه دوی شاته تلل هغه حالت په هجومي حالت باندې بدل کړ او خلکو ته دا وښوده چې نه، اسلام داسې یو سیاسي نظام لري چې د اوسنیو ټولو مشکلاتو حل په هغه کې کېدای شي، نه دیموکراسي حل دی، نه سوسیالیزم او کمونیزم حل دی او نه هغه نور نظامونه چې هغه په مختلفو نومونو او اشکالو باندې تیر شوي دي، که هغه نشنالیزم دی که بل دی، دا مشکل نشي حل کولی. یوازینی نظام هغه اسلام دی. همدې وجې نه غربي ټولنې اوس هغوی د اسلام په تنظیري لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې د اسلام په قابلیت کې شک نشي موندلی او نشي پیدا کولی، شک او شبهه هم پکې نشي پیدا کولی. صرف کوشش دا کوي چې د خپلو خلکو د خپلو عوامو سترګې پټې وساتي او هغوی د اسلام د سیاسي نظام نه خبر نشي. همدې وجې نه زغټ کوشش دا دی چې په هیڅ یو اسلامي هیواد کې رښتینی او سوچه اسلامي نظام قایم نشي، ځکه که رښتینی سوچه اسلامي نظام قایم شو او یو ماډل نړۍ ته تقدیم شو نو بیا نړیوالو سترګې نشي بندېدی، نړیوال به په ډېره اسانۍ باندې اسلام ته مخه راوړي. نو همدا کوشش کوي چې هیڅ اسلامي نظام تطبیق نشي. همدې وجه نه د مرسي حکومت چې په مصر کې چپه کېږي د هغې بنیادي علت دا دی. نجم الدین اربکان چې څو ځل دغه نظام په ترکیه کې له منځه ځي بنیادي مسله دا ده اوس چې په ترکیه کې له دې سره چې تر ډېره حده پورې مشکلات او ستونزې هم شته، په ولس کې مشکلات او ستونزې شته، خو دا چې اراده د حاکمانو دا ده چې اسلامي نظام طرف ته بځو د دې دغه نشي کولی، د دې تحمل هم نشي کولی او د هغې په ضد هم ډېر زیات مشکلات او ستونزې. اوس د دې ټولو نه زیات مشکل چې مطرح دی دوی سره د غربیانو سره هغه هم دا مطرح دی چې تاسو وایي چې تاسو اسلامي نظام وایي یو ماډل راته په دې هیوادونو کې وښایي چې کوم ماډل، سعودي ماډل اسلامي نظام، د اماراتو ماډل اسلامي نظام، د پاکستان ماډل اسلامي نظام، د مصر. حال دا چې په دې ټولو کې مشکلات یو هم د اسلام د نظام هغه تصور سره درست نه دی. دا ټول استبدادي نظامونه دي، هغه نظامونه دي چې هغه شاهي نظامونه دي، استبدادي نظامونه دي. چاته د اسلام د تصور په بنیاد باندې د خولې د خلاصولو اجازه نشته. څوک چې لږه خوله خلاصه کړي د هغې نه ټول زندانونه ډک دي، دا ټول اسلامي دغه وکړي. نو همدې وجې نه اوس اسلامي حرکتونو ته دا وایي چې تاسو اسلامي نظام غواړئ ماډل راته وښایئ، ماډل. اوس طالبانو هم دا غوښتنه کړې چې تاسو اسلامي نظام غواړئ نو ماډل راته وښایئ. نو ماډل خو ته خو مې ماډل ته پرېږده د الله بنده، یو 2 ورځې خو یو کال 2 کاله خو مې ته ماډل ته پرېږده چې ماډل خو ته عملي وړاندې کړم که نه، که بیا دې د هغې نه پس خبره در سره بیا راته ووایه ته خو مې ماډل ته پرېږدی نه. 6 میاشتې 7 میاشتې مې تېرې کړې نه چې سمدلاسه راباندې کودتا کې په الجزایر کې د عباس مدني د انتخاباتو د لارې وګټله، هلته د کودتا پې وکړه. دلته په لیبیا کې دا اوس چې کوم مشکل روان دی لږ شانته د مسلمانانو دغه راغې سمدلاسه په هغه باندې مختلف همدې استبدادي نظامونو دسیسې ورته جوړې کړې. په مصر کې تاسو وکړه، په نورو اسلامي هیوادونو کې تاسو وکړه. ته خو ما نه پرېږدې ماډل ته که نه، ته ما پرېږده اجرایي کار ته، تطبیقي کار ته پرېږده، ته ما یو دغه ته پرېږده، هغې نه پس رانه وغواړه چې ته ما ته ماډل وړاندې کړه. او که چېرته
فکري او تنظیري لحاظ باندې صرف د نظر او د فکر په اساس وای نو خو راشه زما کتابونه ډک دي، هر سوال چې در سره هر مشکل چې در سره مطرح کړه زه درته دغه مشکل او دغه حل وایم. نو په دې اساس دا یو اوسنۍ ځوانانو سره همدغسې یو غلط فهمۍ مطرح کېږي، یو مغالطې مطرح کېږي چې دوی اسلامي نظام غواړي، ودې ښیي چې کوم ماډل غواړي، سعودي ماډل غواړي، دوی د مصر ماډل غواړي، د پاکستان ماډل غواړي، د بل ځای ماډل غواړي. حال دا چې په دې ټولو نظامونو کې مشکلات شته، په ټولو نظامونو کې مشکلات شته. صحیح ده چې نوم اسلامي دی، قوانینو کې دا لیکل شوي چې حاکمیت د اسلام دی، قوانینو باندې هغې خبره نه کوو، خو هغه د اجرا کوم سیستم چې دی هغه اجرا کې نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې دي. دا زموږ دپاره ماډل او نمونه نشي کېدی. نو دا مختصرا په ډېر مختصره توګه ما د ځینو دلایلو یادونه وکړه چې اسلام کې سیاسي نظام شته. انشاءالله راتلونکي کې به د اسلام د سیاسي نظام په ځینو بنسټونو او اساساتو او په ځینو نورو قضایاو باندې غږېږو. چې یو چا په جامو باندې وینه پورې شوې وي او لیدلی نه وي او 2 یا 3 ورځې وروسته یې ویني، نو دغه ورځ لمانځه څه کوم دی چې یو چا 2 ښځې وي، دواړو سره یو شان چلند کوي، زیاتی وکړي مېوسن نه کوي، خو د یوې ښځې سره یې په زړه کې مینه ډېروي ده. ښه دا یو خو وایي چې یو چا په جامو باندې وینه یا نجاست وي او هغه لیدلی نه وي، نو چې ویې لیده نو دا څه به کوي؟ نو چې ویې لیده نجاست که چېرته ور یاد و چې دا نجاست د کوم وخت نه دغه شوی دی، نو په دې صورت کې به هغه منځونه چې څو منځونه دي هغه منځونه به قضایي راوړي، ورسېد مطلب باندې قضایي راوړي چې عموما سړي ته خو پته لګي چې اکثره چې دا کوم ځای کې به شوي احتمالي دغه معلوم دی، دغه قضایي به راوړي او نورو دغه نشته. دا بل وایي چې یو سړي 2 ښځې وي، دواړو سره یو شان چلند کوي، زیاتی کمی ورسره نه کوي، خو د یوې ښځې سره په زړه کې مینه زیاته وي، داسې حکم دی کې مشکال نشته، دا غیر ارادي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته د همدې په اړه باندې وایي چې الله متعال ته وایي چې هغه څه چې زما په واک کې دي د هغې په اساس باندې زه عدالت کوم د خپلو بیبیانو ترمنځ، خو هغه څه چې زما واک کې نه دي، چون د عایشې رضی الله عنها سره د پیغمبر علیه السلام مینه زیاته وه، نو په هغې مې پروردګاره مه نیسه، په هغې مې مه نیسه. نو د زړه مینه که چېرته د یو اړخ ته وي، خو په دې شرط باندې چې هغه مینه دا بې عدالتۍ ته واداره نه کړي، مجبور نه کړي، نو په دې صورت کې هغه د انسان په واک کې نه، د انسان په اختیار کې نه ده، مشکل نشته. حدیث چې د تعریف مفهوم چې کوم شخص وفات او هغه بیعت نه وي کړی، من مات وليس في عنقه بیع، هغه حدیث په اړه باندې دا ګمان کوم مات میتة جاهلیه، هغې کې خو مسله هم دا ده چې چا بیعت نه کړی هغه د جاهلیت په مرګ باندې مړ، دا خو واضحه ده. خو مسله دا ده چې بیعت په هغه صورت کې چې دغه موجود وي، نظام موجود وي، نو هغه صورت کې هغه مسله ده. خو که نظام موجود نه وي نو بیا د علماو معاصرو اسلامي حرکتونو علماو د دې مصداق دا ښودلی چې مسلمان په دې مکلف دی چې د دغسې نظام د راوستلو دپاره د جماعتونو سره بیعت وکړي، جماعتونو هغه ډلو سره چې هغه د نظام د راوستلو دپاره کار کوي، د نظام د راوستلو دپاره کار کوي، او تر څو پورې چې هغه خپل اصلي بیعت ته چې کوم د خلیفه یا د امام سره بیعت دی د هغې ته زمینه سازي او هغې ته دغه وکړي. نو دا یې دغه ده. که چېرته بیا امام وي، خلیفه وي، البته خلیفه او امام هغه بیا خپل دلایل لري، هغې ته زه چون بله ورځ راځم په دې اساس زه اوس تفصیل ته نه ځم چې د دې مفهوم دا نه ده چې په هره دره کې او په هر خوړ کې د یو سړی راپورته شي او هغه دې ووایي چې ما ته خلک بیعت وکړي، نو دا د اسلام تصور نه دی. هغه خلیفه، امام یا امیر د مسلمانانو څوک کېدای شي، دغه مواصفات څو دي، د هغې دپاره شروط څه دي، هغې باندې چون بیا وروسته به انشاءالله غږېږو، په دې اساس زه اوس تفصیلا نه غږېږم. اکثریت خلک د خپلو استادانو سره بیعت کوي، آیا دا هماغه بیعت دی؟ نه، دا چې استادانو سره بیعت دی دا زمونږ بله لړۍ ده چې د اهل تصوف دغه ده. دې کې بیعت د علماو سره، د مشرانو سره، د پوهانو سره، د صالحانو سره په ځینو نیکو کارونو باندې دا په شریعت کې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د صحابو نه بر علاوه د هغه دین د بیعت نه، د دین د بیعت نه چې هغه ایمان په معنا سره و، د هغې نه ماسوا د صحابو نه جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه نه نورو صحابو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت اخیستی، په امر بالمعروف باندې، نهي المنکر باندې، مسلمانانو ته په خیرخواهۍ باندې. دا بیعتونه یا د ښځو نه بیعت
اخسته مثلا چې دا ګناهونه به تاسو نه کوئ، دا کارونه به نه کوئ، نو په خیر په کارونو باندې بیعت اخیستل د صالحانو سره بیعت کول په دې کې څه اشکال نشته، او بلکې دا یو ښه طریقه ده د نفس د تزکیې. زموږ یو مشکل دا پېښ شوی دی چې بیعت نه اوس دغه جوړ شوي دي، متاسفانه ځینو خلکو ته کاروبار جوړ کړی او ځینې بیا د دې بیعتونو بیخي مخالف دي. نه، دا بیعتونه د نفس په تزکیه کې ډېر مثبت تاثیر لري، خو په دې شرط چې هغه چا سره چې بیعت کیږي هغه متبع د سنت وي، هغه خپله په دین باندې برابر وي او د دینی احکامو ته پابند وي. نو که چېرته یو مسلمان د بل مسلمان سره، استاد سره، شیخ سره، یو عالم سره، بزرګ سره بیعت کوي چې زه به دغه اذکار ویم، دغه دعاګانې به کوم، دغه ګناه به نه کوم، غیبت به نه کوم، فلان به نه کوم، دا ښه کار دی، په دې کې څه اشکال نشته. خو که چېرته دکاندارۍ ته جوړه شوې او کاروبار ته جوړ شو، تجارت ته جوړ شو، بیا د هغې نه ډلې او ډلبازۍ جوړه شوې او د هغې نه په اصطلاح داسې یو څوک چې هغه بیچاره مونځ نه کوي، هغه خرافي وي، د هغې عقیدت په الله باندې سمه نه وي، د هغه مونځ عبادت جوړ نه وي، او هغه یو خاص ځانګړی لباس او ځانګړی دغه ځان ته جوړه کړي او هلته وایي چې خلک دې ما سره راشي او بیعت دې وکړي، نو دا خو د دین روح نه دی. دین ژوندی دین دی اسلام. په دې باندې به انشاءالله خبره کوو. دین د دغسې مسایلو چې بس یو چا سره په خرافاتو باندې بیعتونه وکړه او بس لاړې ورسېدې، دا دغه دین نه دی. دین دا د قیادت او د رهبرۍ دین دی، دا په ټولنه کې د مؤثریت دین دی، دا د ټولنې د مشرۍ دین دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى